أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم رب زدني علما. فصل: الأسئلة المتوجهة على القياس ثمانية. الأسئلة سوالات، اعتراضات، المتوجهة څهغه متوجه دي یعنی وارد شوی دي، علی القیاس په قیاس باندې، ثمانیتون د اته دي. یعنی دغه ځای کې دغه فصل کې تاسو ته دا خبره بیانوي ستا اوس یو کس سره مناظره ده، نو هغه یوې مسالې دپاره قیاس وکړلو، نو ته به د هغه قیاس باندې څرنګې اعتراض کوي، هغه ولا قیاس په ته څرنګې رد کوي. صحیح؟ نو دغه فصل مناظرې سره تعلق ساتي. خو دغه زمونږ کم مخکې اکابرین مشران تیر شوي دي، هغه ولا مناظرې بدلې وي. هغه ولا مناظره به دې دپاره وه چې مونږ کینو او حق ته ورسیږو. صحیح شوه؟ ما ذهن کې به یوه خبره نه رسي، بل ذهن کې به خبره وي او هغه ما ته دلایل بیان کی، کیدای شي ما خبره غلطه وي هغه ولا صحیح وي، یا هغه ولا غلطه وي ما ولا صحیح وي. نو بس څه کم خبره صحیح قرار شوه، نو بیا به هغوی بل سره ومنله. خو نن سبا خو مناظره نه دی، نن سبا خو جګړې دي. ته هر څومره ورته سار په دیوله ووایه که نه، خو والله که در سره یې ومني. پوه شوې؟ منښتې ولا صفات نشته. یې که نه ګل مرجانې نه مني. نو بس نن سبا هغه خبره دی. نو نن سبا سار خوږول چا سره په کار هم نه دي. خو دا دی بیا د خپلې عقیدې حفاظت دپاره، همدارنګې د خپلو خلکو حفاظت دپاره بیا کوشش کول پکار دي. ځکه دغه بې غیرته خلک راوتلي دي که نه، خاص کر په سوشل میډیا باندې د مو له ډېرو خلکو عقیدې خرابېږي. خبرونه نو بهرحال نو دا تاسو ته دغه مناظرو په باره کې چې تا ته یو سړي قیاس وکړو، غلط قیاس یې درته وکړو، نو ته به هغه څرنګې باطلی څرنګه به یې رد کوې. الاسئلة المتوجهة على القياس ثمانية. یو الممانعات، ممانعات دی. ممانعات یعنی انکار کول. والقول بموجب العلة، دویم قول بموجب العلة، والقلب والعكس وفساد الوضع والفرق والنقض والمعارضة. دا اته دي. اما الممانعات، هر چی ممانعات دی، نو ممانعات معنا د ما وکه څه دی؟ انکار کول. انکار یعنی هغه تا ته یو علت بیان کی که نه، دلیل درته بیان کی، قیاس درته وکي، بس هغه قیاس نه ته انکار وکړي چې زه دا نه منم. پوه شوې؟ دا قیاس ته تا وله غلط دی. نو دا ته یې چې دا په دوه قسمه باندې دی. فنوعانې دا په دوه قسمه باندې دی. یعنی یا خو به انکار هغه علت نه وي، یا خو به انکار هغه حکم نه وي. یعنی ته به ورته دا وایي چې وروره جانه دغه حکم د پاره د تا کم علت بیان کړی دی که نه، حکم خو صحیح دی، ما په نیز هم دغه حکم دی، تا په نیز هم دغه حکم دی، حکم صحیح دی، دې کې در سره خپه نه وایم، دا صحیح دی، بالکل صحیح دی، تا په نیز هم دا واجب، ما په نیز هم دا واجب. خو دا دی چې د کم شي د واجب نه تا واجب کړی دی که نه، دا علت در سره زه نه منم. د دې وجوب ولا علت دا نه دی، د دې وجوب ولا علت دا دی. پوه شوې؟ نو دا یو قسم. اور بل حکم نه انکار. څه شي نه انکار؟ حکم نه انکار. څه علت خدا دی، بالکل علت اندا دی، خو دغه علت دا حکم نه لازمي
دا حکم نه رسی ور سره بلکې دا یو حکم رسی، یعنی دې سره دا نه واجبېږي بلکې دا سنت کیږي ور سره. صحیح شو؟ دا سنت ګرځيږي، دا فرض نه ګرځيږي. یا مثلا تا حکم دا ولګول، دا حکم دسې نه دی، دا حکم دسې دی. پوه شوې؟ دی علت سره دا حکم رسی، دا حکم نه رسی، دا حکم د غلط لګولې. پوه شوې؟ نو احدهما یو د دې دواړو نه منع الوصف، ګوره وصف کا انکار کرنا ہے، وصف کا یعنی علت کا انکار کرنا ہے. والثانی اور دویم منع الحکم، حکم کا انکار کرنا ہے. مثاله مثال د دی فی قولهم په قول دغه امام شافعی رحمه الله مقلدینو کې یعنی شوافیو کې هغه څه شه دی؟ صدقه الفطر وجبت بالفطر، صدقه فطر دا واجبه شوی دی په سبب د فطر، په سبب د فطر، یعنی گذار تلیکلی لی وجود یوم الفطر، چې دغه فطر د وجه د موجودی دلو د ورځې د فطر. نو فلا تسقطو پس نه ساقطیږي دغه صدقه فطر بموته لیلة الفطر، بموته لیلة الفطر، په مرګ دغه مکلف دغه سړی سره لیلة الفطر په شپې د فطر کې. یعنی هغه یی چې صدقه فطر مسلمان باندې ولی واجب دی، د دې علت فطر دی، د دې علت فطر. څه مطلب؟ یعنی ګوره تا روژې وساتلې، مثلا 29 روژو 29 میاشتې، تا 29 روژې وساتلې، د شوال ولا میاشت راوختله، نو څرنګه میره سترګه ډوبه شوله هلته کې میاشت راوختله، نو باس روژه ختمه شوه. اور فطر، فطر معنا کوجا، کوجا راغله. فطر ته چې عربي کې خو فطر یای اور مو ته پښتو کې کوجا یایو. صحیح شو؟ کوجا. نو کوجا راغله. نو اوس دا ګوره کوجا کله رسی؟ غروب افتاب سره رسی. غروب افتاب وشو هلته کې خو میاشت وکتلی شي که نه، نو باز فطر راغلو. نو دې دپاره علت دغه فطر دی. نو اوس یو سړی دی هغه دغه وخت کې موجود دی، د وجوب په وخت کې، څه کم وخت کې دا علت موجودیدل دغه وخت کې هغه موجود دی، خو خدایواله بیمار دی، اله کړخیږي تر ټت شو ګنټې بعد مرش. نو اوس هغه په نس باندې دې باندې صدقه فطر واجب دی، ځکه د ماښام په وخت کې خو ژوند دی او کنه مسخوتان د بعد مړ شوی دی. نو لہذا صدقه فطر وجوب د پاره علت فطر دی، او دغه باندې صدقه فطر واجب دی. اور هغه د پر دلیل په دې باندې څه شه دی؟ هغه د پر دلیل هغه یې دغه صدقه الفطر، صدقه الفطر دغه اضافت حکم دی سبب ته، اضافت الحکم الى السبب، صدقه مضاف، فطر مضاف الیه، نو اضافت حکم دی څه شي ته؟ سبب ته. یعنی دغه صدقه د وجوب سبب څه شي دی؟ فطر دی. وشوله مولوی صاحب؟ مونږ ورته یو چیرې دغه علت در سره مونږ نه منو، صدقه فطر په سار سترګو د مونږ منو دا واجبه دی، خو دې دپاره علت فطر نه دی. دغه اضافت تخصیص دپاره دی، دغه اضافت څه شي دپاره دی؟ تخصیص دپاره دی، یعنی صدقه څه د خاص دی فطر سره، فطر کوجې سره خاص دی. اور دې د وجوب علت څه شی دی چې دا واجبه دی؟ وجوب ولا علت هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه دی، ادو عمن تمنونه، ادا کو تاسو دغه صدقه فطر د هغه چانه چې تاسو د هغه مشقت اوچتو، تمنونه. صحیح؟ نو دینه معلومیږي چې صدقه فطر وجوب علت هغه څه شی دی؟ رأس دی، داسې رأس چې هغه ذمه داري سړي باندې وي، هغه مشقت اوچتوي، نگراني کوي. نو ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې خبرې نه څه معلومیږي؟ دې خبرې نه دا معلومیږي چې صدقه فطر د وجوب ولا علت هغه یو رأس دی، یو شخص دی، او داسې رأس داسې شخص چې هغه کفالت ذمه داري په تا باندې وي، هغه کفالت ذمه داري په تا باندې وي. ګوره غلامان وینځي خو سړي باندې ذمه وي کنه، خوراک څښاک ورکوي، اندرنګې واړه مشومان بچي د پلار په ذمې وي کنه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا فرمایلي، نو معلومیږي دینه څه
چې د صدقه فطر وجوب ولا علت څه شی دی؟ داسې رأس، داسې سر، داسې شخص چې هغه نگرانی کول په تا ذمې وي، د هغه خیال ساتل، د هغه تربیت کول تا په ذمې باندې وي. دای علت شو. او د دې کې اضافت تخصیص د پاره دی. چې کله تخصیص د پاره دی نو مطلب دا دی چې صدقه فطر وجوب علت خو هغه شو. او صدقه فطر به وی کله چې کله فطر راشي. صدقه فطر کله چې فطر راشي، کوجا راشي. اور کوجا کله راشي؟ کوجا غروب آفتاب سره نه راشي. سوچ کو ښا، دلیل ته سوچ کو. کوجا کله راشي؟ غروب آفتاب سره نه راشي. څرنګه نه راشي؟ ګوره غروب آفتاب خو مونږه 29 روزې ونیولې، روزانه غروب آفتاب نه صبح صادق پورې مونږه فطر وکنو، مونږه کوجا واکنو، شپې خو مونږه روزه نه نیوله. نو فطر کله څرګندېږي؟ چې کله دغه 29 روزې مونږه ونیولې، د شوال میاشت را وختله، اور بیا صبح صادق وشو. څه شی وشو؟ صبح صادق وشو. صبح صادق څه وشولو؟ پرون دغه وخت کې مونږه روزه نیولې و، نن دغه وخت کې مونږه روزه نه نسو. اوس فطر څرګند شو خنه، کوجا څرګند شو خنه. غروب آفتاب په وخت کې خو پته نه لګي دا خو روزانه مونږه خوراک کول. خو اوس کله صبح صادق وشو، شپه 14 شوه، مونږه روزه ونه نیوله، کوجا مده. نو دا صحیح شو. نو دغه اضافت تخصیص د پاره دی. نو صدقه الفطر، صدقه فطر واجب دی د وجه د رأس، د رأس چې هغه بوج پتا باندې وي، هغه تربیت ته کوي، نگرانی ته کوي. دا شو. اور بیا کله به واجبېږي؟ وقتی کله دی هغه صدقه فطر اضافت تخصیص د پاره دی چې کله فطر څرګند شي، کوجا څرګند شي، هغه صبح صادق وخت کې دی. پوه شو مولوي صاحب؟ خاجي مثاله فی قولهم، مثال د دې په قول د شوافیو کې صدقه الفطر، صدقه فطر دی وجب، صدا واجب شوی دی بالفطر په فطر سره. فلا تسقطو، پس نساقیتیږي دا بموته په مرګ دغه مکلف سره لیله الفطر په شپې د فطر کې. قلنا مونږ ورته ویلا نصلی، مونږ نه تسلیمو، دا مونږ نه تسلیمو وجوبها، وجوب د دې بالفطر په فطر سره. څه د دې علت؟ هغه فطر دی نه، بلکې عندنا زمونږ په نسبت تجب واجبیږي دغه صدقه فطر برأس، پر رأس سره. رأس یعنی شخص، په سبب د شخص، داسې شخص سره یمونه چې هغه مشقت وچته دا د هغه رأس. هو ضمیر د رأس ته راجع دی. صحیح شو. اور یمونه، یمونه کی ضمیر کم دی فاعل، هغه دغه مکلف ته راجع دی. صحیح دی. برأسن په داسې رأس سره یمونه چې مشقت وچته دغه مکلف هو د هغه رأس، ویلی او دا ولی وی علیه په هغه رأس باندې. وشوله مولوی صاحب؟ اوس دې باندې یو اشکال وریدیږي. خا دې باندې ته وګ ونه سوخه. اشکال دا وریدیږي چې مولوی صاحب دغه مثال ته قیاس کې ذکر کو، حالانکه دغه مثال قیاس کې پیش کول صحیح نه دی. ولې نه دی صحیح؟ څه واجه دی؟ څه نقص دی؟ هغه نقص دا دی کنه چې قیاس خداوی چې یو به مقیس وی، یو به مقیسون علیوی. نو دلته خو مقیسون علی نشته، خشتا ورکی نشته ورکی. نو دا مثال دغه دی کې ذکر کول صحیح نه دي، ځکه مونږ خو د قیاس ولا سبق یو. نو هغه جواب دادی چې ګوره دغه مقیس دی اور مقیسون علی شتا، خو دلته کې ذکر نه دی. مقیسون علی څه شی دی؟ مقیسون علی هغه حقوق مالیه دی. څه شی دی؟ حقوق مالیه. حقوق مالیه یعنی څه هغه کم علت د واجنه سړی باندې واجبېږي، هغه حقوق مالیه دلته مقیسون علی دی. اور دغه صدقه فطر د مقیس دی. نو څرنګه هغه حقوق مالیه علت د واجنه پتا باندې واجبېږي کنه، نو اندرنګ دغه صدقه فطر هم علت د واجنه تا باندې واجبېږي. قیاس شو خنه شو. حاجی اوس هغه د پاره به تاسو کې مثال رسی خشو کی لري سیاره مثال به اوس څنګه پیش کړي، څنګه مقیسون علی دی حقوق مالیه علت د واجنه. نو ګوره مثال یې تدا پیش کم، لکه ګوره مشتری دی بائع دی، کله دی خپل مینس کې عقد وکړو، ما تا نه موبایل کتاب واخستو، ما باندې پیسې لازم شوي کنه، مثلا 100 روپۍ دی تا په ما باندې شوي،
نو اوس دغه 100 روپی وجوب د پر علت څه شو؟ عقد. څه شو؟ عقد. ایجاب او قبول. څه کله مونږ او تا خپل منځ کې ایجاب او قبول وکړلو، عقد مو وکړلو، زه مشتری ما باندې 100 روپی تا د پر لازم شوي کنه، نو څرنګه هغه عقد د واجنه وجوب الادا یعنی دغه 100 روپی ادا کول ور باندې لازم شو، نو اندرنګ دغه صدقه فطر دي چې کله علت موجود شي برأس یمونه ویلی علیه، دغه علت موجود شو تا باندې صدقه فطر هم واجب شو. دویم جواب ته داو کې، دویم جواب دا دی چې ګوره یو دی تعلیل یو دی قیاس، یو دی تعلیل او یو دی قیاس. یعنی دغه دی کې تعلیل مثال ورکړی دی، علت پیش کول، علت بیانول. ګوره مو علت بیان کو صدقه فطر لپاره رأس د سراس څ یمونه ویلی علیه، دغه علت مونږ بیان کو. شوافیو علت بیان کو وجبت بالفطر، نو دا تعلیل دی کنه. نو ګوره جواب ته دې طریقې سره وکړي چې دا تعلیل دی اور هغه قیاس دی. نو تعلیل اور قیاس کې بذات فرق نشتا، تعلیل اور قیاس کې بذات فرق نشتا، اعتباری فرق دی ورکی، بذات ورکی فرق نشتا. تعلیل قیاس یو شانتی شی دی، اعتباری فرق ورکی دی. اعتباری فرق څنګه دی چې تعلیل دا ابتداء دی، قیاس دا انتهاء دی. یعنی کله چې ته قیاس شروع کوي کنه، قیاس صحیح شو، کله ته شروع کوي نو ابتداء مرحله د هغه تعلیل دی اور انتهاء مرحله د هغه قیاس دی. پوه شوې؟ ګوره هغه د پر مثال څنګه دی، مثال داسې دی لکه مونږ اوس د 400 یا شراب مونږ 400 د پر حکم ثابتونه دی، نو اوس مونږ شراب را واخستو، نو اول عمل زمونږ تعلیل دی چې دغه شراب شریعت ولی حرام کړي، یاره دی د واجنه چې دا د انګورو جوس دی، یاره دی د واجنه چې دی رنگ داسې دی، یاره دی واجنه چې دا بدبویه دی، دی د واجنه دا بد ذایقه دی، دا علتونه دا اوسه مونږ ټول ولټولو د تعلیل دی. مونږ علت رو بس نشه، مونږ علت رو بس څه شي نشه، دا څه شو؟ تعلیل. څه شو؟ تعلیل. اور بیا څه کله مونږ دغه حکم دا متعدی کو چرسو تا بنگو تا پودرو تا دا اوس قیاس شو. صحیح شو؟ نو ابتداء تعلیل وی، انتهاء قیاس وی. قیاس کله وی چې کله دغه حکم د ته متعدی کې هغه مقیس طرف ته، نو بیا قیاس شو. دویم مثال ته بیانې، وکذالک اذا قیل قدر الزکات. ګوره مسله دا دی چې اوس یو سړی دی هغه سره نصاب پوراو، کال ور باندې تیر شو، زکات ور باندې واجب شو. لکه مثلا 1,00,000 روپۍ ور سره، 1,00,000 روپیو کې هغه باندې 2,500 روپۍ زکات. خدا دې چې دی زکات ادا نکړلو، میاشت ور کې 13 شو، 2 میاشتې ور کې 13 شولې، دینه دغه 1,00,000 روپۍ ډکوانو یوړلې وای تختولې. نو آیا اوس دې باندې به دغه 2,500 روپۍ څخه کم زکات دې نو ادا کړي، دا به دې زمینه ساقط وي او کدا دې باندې قرض پاتې دي چې دا به خامخا ادا کوي. نو شوافی حضرات فرمایي سنا دا دې باندې قرض دي، دا به دا ادا کوي، ځکه چې دا دې په ذمه کې واجب شوی دی. نو ذمه کله فارغيږي؟ ادا کولو سره. بغیر د ادا کولو ذمه نه فارغيږي، نو لہذا د دې ذمه کې باقی پاتې دي. اور مونږ په نس باندې زکات بس نشتا، دغه زکات دینه ساقط شو، یعنی دا په دې نه ادا کولو باندې اوس ګناهګار نه دی، ختم شو ورنه زکات. مو ورته یو څه ځکه څه اوس دې سره څه شتانه، نو څه ور سره شتانه، څه شی ورکی اټولې خو ورنه ختم شوي، هلاکې شوي، نو څه کله ور سره څه شتانه، نو لہذا زکات هم ور باندې نشته. خاجي نو اوس ګوره څه کله دې سره پیسې وې کنه، پیسې وې 1,00,000 روپۍ ور سره، یو کال ور باندې تیر شو، نو دې باندې بقا د واجب وکنه، یعنی روزانه دیتا دا امرو زکات ورکا، زکات ورکا، دی زکات نو ورکړي، دغه واجب ادا کول دی باندې باقی پاتې وکنه. اوس خبره دی کې دی
څه دغه بقا د واجب څه دی په ذمه کې د باقی پاتې و دې دپاره علت څه شی دی دې دپاره علت څه شی دی نو شوافی حضرات دې دپاره علت بیانوي واجب فی الذمه کیدل واجب فی الذمه کیدل څه کله یو شی په ذمه کې واجب شي نو هغه بغیر د ادایګي نه ساقط کیږي نو لہذا دې دپاره وجوب دپاره علت انداده واجب فی الذمه کیدل نو لہذا دا به هم ادا کوي بغیر د ادا کولو نه دا نخلصيږي صحیح شو اور مو پنځ باندې څه نشتا نو موږ دغه علت نه انکار کوو څه دې دپاره علت دا نه دی دې دپاره علت دا نه دی بلکې بقا د واجب دپاره علت هغه نصاب دی څه شی دی نصاب دی تا باندې څه دغه زکات پاتې دی کنه باقی دی در باندې څه 2.5 روپۍ ادا کا دې دپاره علت هغه نصاب دی چې تا سره نصاب موجود دی کنه 1 لک روپۍ در سره دی نو 2.5 روپۍ ونه زکات وبسه اوس څه کله نصاب درنه هلاک شو نصاب در سره پاتې نشو نو بس 2.5 روپۍ هم در باندې نشتا پوه شوې په خبرې مولوي صاحب نو دو ګوره دغه ځای کې څه شي نه انکار وشو علت نه هغه یو علت بیان کړی دی او دې بل علت بیان کړی حاجی نو مو په نسبت باندې علت څه شي دی نصاب دی څه کله نصاب هلاک شو نو بس بیا دو په ذمه باندې یعنی بس زکات هم ور باندې نشته نو ګوره دغه د کې څه شي نه انکار دی علت نه انکار کړي وکذالک اندرنګ اذا قیل څکل او ویل شي قدر الزکات څه مقدار د زکات واجب دی فی الذمه په ذمه کې مقدار د زکات واجب فی الذمه دا واجب دی په ذمه کې نو فلا يسقط نساقطیږي دغه مقدار د زکات واجب فی الذمه به هلاک النصاب په هلاک د نصاب سره ځکه نصاب د واجب نه خو څه نه دی واجب شوی کنه کد دین په شانتی د دین ګوره دین څه متا باندې دین دی بغیر د ادا کولو خو تا نه ساقطیږي کله درته ادا کو به ساقطیږي قلنا مونږ ورته یو لا نسلمو مونږ نه تسلیمو ان قدر الزکات څه بشک مقدار د زکات واجب فی الذمه دا واجب دی په ذمه کې بل اداؤه بلکې ادا کول د دی واجب بلکې ادا کول د دی واجب دی خدغه عبارت دا پورا واضح نه دی ما څه کوم خبره تاسو ته وکړله سمونږ د پر علت څه شې دی نصاب نو دغه ځکه تاسو دغه تعبیر ولګاو کنه لاجل وجود النصاب نو بیا عبارت خو واضح شو لاجل وجود النصاب بیا به عبارت خو واضح شي ها ادا کول د دی واجب دی فی الذمه په ذمه کې لاجل وجود النصاب ولا ان قال او دغه زینا دویم قسم ولا مثال د بیانې څه هغه حکم نه انکار کول دی ها اور اعتراض په شکل کې د بیان کړه دی څه اعتراض اشکال په صورت کې د سکیږي چې مو احناف باندې به دغه اشکال کوي اعتراض کوي څه خګوره څه کله دا نصاب دی نو اوس دین دی یو سړی څه کله دین مطالبه هغه دائن وکړله مدیون نه نو هغه مدیون باندې اوس ادایګي واجب شو او که واجب نه شو واجب شو نو لہذا څه کله واجب شو ادایګي نو هغه نه د نساقتیږي نو اندرنګ دغه ځکه هم څه کله دې باندې زکات واجب شو نو اوس ادایګي مطالبه ده شریعت د طرف نه نو لہذا دا هم نساقتیږي نو دا ګوره حکم یې ولګول څه شي څه مطالبه وکړله د دین اور بیا هغه باندې څه شی واجب شو وجوب ادا ور باندې راغلو څه شابه ادایګي وکا نو دا اوس نساقتیږي نو مونږ ورته یو څه دا حکم در سره مونږ سره مانونه دا حکم در سره مونږ نه منو د دین مطالبه کولو سره ادایګي نه واجبېږي بلکې تخلیه واجبېږي څه شی واجبېږي تخلیه دي ته یی څه منکای به هغه نه مثلا متا باندې پیسې دي زه درغلم متا نه مطالبه وکړله نو اوس تب ما منکای نه مثلا او دغه ځای کې تاسو سره پیسې پرتی دي متا باندې 100 روپۍ دي او د دې کې 100 روپۍ پرتی دي هغه ته څه لاس اچوم
هغه راخلم ته به ما منع کوې نه، پوه شوې؟ او که تا اوس زه منع کړم ته رکاوټ جوړ شوې نو ته بیا مجرم یې. ادایګي در باندې ادایګي نه واجبېږي بلکې تخلیه واجبېږي. نو دا ګوره حکم نه انکار راغلو. اور اشکال هم څه کله اشکال په صورت کې وکړي اندقه اشکال څه ګوره بیا هغه دي کې ته څه کوې نو مونږ ورته یو څه هغه دي کې مونږ د حکم دا نه دی نو صحیح شو هغه دي کې ادایګي خو نه رسي. ولا ان قال کچرته وي الواجب اداؤه واجب ادایګي د دې فلا يسقط بالهلاك پس نه ساقطيږي د په هلاک سره کد دین لکه څنګه دین لا يسقط نه ساقطيږي بعد المطالبه رسد د مطالبه نه. قلنا مونږ ورته لا نسلمو مونږ نه تسلیمو ان الاداء بشک ادا واجب واجب دي په صورت دین په صورت دین کې بل حرم المنع بلکې حرام دي منع حتى يخرج عن العهده بالتخليه حتی کې چې خارج کیږي دغه مدیون د عهده نه وزي دغه مدیون د عهده نه بالتخلیه په تخلیه سره یعنی څه کله دا تخلیه وکي هغه منع نه کی نو بعد دې ذمہ هغه خلاص ده. وهذا اردا من قبيل منع الحكم دا قبيله د منع د حکم نه دي یعنی اعتراض په شکل کې در تر نقل کړی دی کنه خو چې دا دی دویم قسم ولا مثال ګرځيږي ګوره د دې کې حکم نه انکار دی کنه هغه په نسبت باندې هغه مطالبات وکي وجوب الادا رسی مونږ ورته نه وجوب الادا نه رسی بلکې تخلیه ور سره لازميږي. وکذالک اندرنګ دویم مثال ته بیانې دویم قسم د پاره څنګه مسله د مسح دی. امام شافعی رحمت الله علیه مسلک دا دی څه مسح کې هم تثلیث د سنت دی. مسح کې تثلیث د څه شی دی سنت دی لکه څنګه اعضاء مغسوله مونږه درې دی کنه تثلیث ورکی سنت له سنت درې ماتي وینځو مخ درې ماتي وینځو خلا درې ماتي هغه خو سنت دی بهرحال نو خپې درې ماتي وینځو نو اڅاندرنګ دغه مسح کوم دی مسح دا هم درې ماتي کول دی درې ماتي دا هیڅ مسنون دي تثلیث مونږ ورته یو څه نه درې ماتي تثلیث یعنی مسح کې تثلیث دا مسنون نه دی. خاجي اوس هغه ګوره قیاس کړی دی هغه تثلیث ثابتې کنه نو اعضاء مغسوله باندې د قیاس کوي څنګه اعضاء مغسوله کې تثلیث دا مسنون دی نو اندرنګ مسح کې هم تثلیث دا مسنون دی. خو مونږ ورته یو څه ګوره دغه او د سکه څه کم تثلیث دی کنه سوچ کوو دغه خبره لغونده جوړه غونډې دی دوره نه خو څه سوچ وکړو پوي بشو دماغ مو وین کولاو شي کنه وي باسي بانګاوي نو ګوره دغه تثلیث څه دی کنه او د سکه دا سنت مقصوده نه دی دا سنت مقصوده نه دی. ګوره دا خبره یاد ساتو چې سنت دی کا واجب دی دا مکملات فرض دي دا مکملات فرض دي یعنی دې سره فرض ولا تکمیل کیږي پوه شوي سنت دې د پاره وي نو او د دې کې تثلیث دا سنت مقصوده نه دی څه ګوره اوس فرض یو شی دی هغه کې سنت څه هغه کې اوږدواله راشي چې دغه فرض کامل طریقې سره ادا شي لکه ګوره هغه د پر مثال منځ کې قرائت دی منځ کې فرض قرات څومره دي 3 آیتونه نو اوس دغه 3 آیتونه فرض دي خو مونږ خو 3 آیتونه نه یو کنه مسنون سورتونه ګور خپل سورتونه دي ور سره واجب سوره فاتحه دي اور بیا دغه قراتونه مونږ وګد کو صحیح شو اندرنګ سجده دي سجده بیا وګدا کا قیام دي قیام وګد کا اندرنګ رکوع دي رکوع وګد کا نو دغه ګوره وګداول دا مکملات د فرض د پاره دي صحیح شو نو سنت مقصوده څه شه دي چې دغه فرض د کامل شي نو اوس دغه ځکه اور دغه سنت چې دا مغه محل کې ادا شي د څه شي وشي مغه محل کې ادا شي لکه اوس ګوره قیام دی قرات کنه قرات وګد کا خو ته قرات نه قوتل نه کنه ته قرات نه قوتل نه او مغه قرات کې لګیای کنه نو ګوره وګد کو نو هغه فرض کامل طریقې سره ادا شو صحیح شو اندرنګي قیام د اوګد کو نو اوس دغه قیام ته کامل طریقې سره ادا کو خو د دې کې مونږه اعضاء مغسولات ګورو څکره دغه اعضاء مغسوله کې مونږه اوګدواله کوو کنه نو مونږه خپل محل نه ورته وځو حالانکه محل به نه وځي او مکه محل کې بوي مکه محل کې بوي چې دغه فرض ته کامل طریقې سره ادا شي د دې تکمیل کامل یعنی تکمیلی وشي اوس ګوره اعضاء مغسولات لسونه څومره پورې فرض دي
مرفقینو پورې صحیح شو. اوس مرفقینو پورې فرض خچرته ته دي کې اوږدواله کوي اوږدواله نو بیا خو به ته د دې پورې رسې کنه ولو پورې رسې ته محل نه وته خو نه وته اندرنګ ګوره مخ وینځل دي کنه مخ وینځل دغه دي تندې وختونه ونه ساده دغه زنی پورې دغه غوګونو پورې دا د دي اوس کچرته ته دي کې زیاتواله کوي خو محل نه خو ته وته کنه نو محل نه به نه اوځي څه هغه کې زیادت راشي نو هغه تکمیل وي او دغه ځکه خو محل نه ورته وځي نو دغه ځکه د سنتو نه فرض ول تکمیل تثلیث نه بغیر کیدل نشي د دې کې د دې فرض ول تکمیل تثلیث نه بغیر نشي کیدل پوه شئ ځکه چې خچرته زیادت ورکې کوي کنه نو بیا خو ته محل نه ور واوړې محل نه خو به اوړې نه نو اوس محل کې څه وي نو مونږه تکمیل څنګه وکړو نو مونږ ویلو چې درې ماتي وینځه نو دې سره به د فرض تکمیل وشي. اوس راشه مسح ته مسح کې مونږ په نيز باندې د پورا سر مسح کول دي پورا سر مسح کول دا سنت دي تثلیث ورکې نشته. ګوره اوس سنت فرض مسح څوره دي چوتای سر کا مسح څلورمه حصہ د سر. امام شافعی رحمت الله علیه په نيز باندې هغه چې بس درې وخته د مسح کو بس مسح د فرض وشوه اور مو په نيز باندې څلورمه حصہ. نو اوس ګوره دغه کې خطول رتللی شي کنه اور محل نه هم ته نه وځي څلورمه حصہ د سر مسح کول اندرنګي پورا سر مسح کول ګوره وګدواله ورکې راولو کنه اور محل نه هم اون وتلی نو دغه ځکه دغه فرض تکمیل د په وګدوالي سره په وګدوالي سره دا ممکن دی نو لهدا د دې کې به تثلیث د سنت نه وي سنت خو وی مکملات د فرض نه دی تکمیل ور سره کېږي د فرض او د دې خو سره تکمیل کېدل شي کنه اځي کې وازای مغسوله کې خو کېدل نه شو نو مونږه تثلیث سنت کو صحیح شو. حاجی اذا قال المسح تکلوي قائل وكذلك اندرنګ اذا قال تکلوي المسح مسح ركن دا ركن دی فی باب الوضوء په باب د ودسکی فليسن پس سنت به ګرځول شي تثلیثه تثلیث د مسح کل غسل په شانته د غسل. قلنا نو مونږ ورته ویلا نو سلمو دا نه تسلیمو مونږ ان تثلیثات بشک تثلیث مسنون دا مسنون دی فی الغسل په غسل کې بل اطاله الفعل یعنی تثلیث دا مونږ نه تسلیمو چې تسلیل دا مسنون له په غسل کې یعنی سنت مقصوده ده دا نه تسلیمو بل اطاله الفعل فی محل الفرض بلکې هغه سنت مقصوده هغه وګدواله ده سنت مقصوده څه شي ده وګدواله ده فی محل الفرض خو په محل د فرض کې زیادت کرتے ہوئے علی المفروض مفروض پر هغه مفروض باندې ته زیادت وکا درې آیتونه دي درې آیتونه څه دا فرض دي نو تور کې 15 یا 16 یا هغه باندې زیادت راغلو صحیح کا اطاله القيام لکه څنګه وګدواله د قیام دي والقراءه وګدواله د قراءت فی باب الصلاه په باب د منځ کې غیر علاوه د دې ان الاطاله اطالت وګدواله فی باب الغسل په باب د وینځلو کې لا یتصور دا متصور نه دی د دې تصور نشي کېدلی چې ته محل د فرض کې وي او وګدواله ورکی راشي محل د فرض کې وي او وګدواله ورکی راشي د دې تصور نشي کېدلی ته خو بیا محل نه وروځي کنه الا بالتکرار لا يتصور الا بالتکرار دغه اطالت په باب د غسل کې متصور نه دی مگر په تکرار سره چې مونږ دغه درې ماتي د سنت قرار کو ولی متصور نه دی لاستيعاب الفعل للمحل د وجه د ګیرولو د فعل د وجه د ګیرولو د فعل للمحل محل د پاره ټول محل صحیح شو دغه ټول محل د خو فعل ګیر کړی دی کنه لسونه وینځل مخ وینځل وبمثله اور په مثل د دی یعنی په مثل د غسل نقول مونږ یو فی باب المسح په باب د مسح کې بان الاطاله څ اطالت وګدواله څه دی مسنون دا مسنون دی په مسح کې به طریق الاستيعاب په طریقې د ګیرولو ټول سر ګیرولو سره دا مسنون دی د دې ځکه د خو اطالت راتللی شي کنه وکذالک یقال اندرنګ یل شي التقابض تقابض یعنی باهمی قبضه کرنا فی بیع الطعام په بیع د طعام کې بالطعام یعنی په خرڅولو د طعام په بدله د طعامو کې یو تر بل قبضه دا ضروری دی شرط ابتدا شرط دی
کن نقود په شانت د نقودو. مسله دا دی ګوره بیع الصرف خو تاسو به کدوري کې یلی وي. بیع الصرف څه دواړو طرف ته اموال رباویه وي. یو طرف ته چاندي بل طرف ته سره زر یا اندرنګ نقد پیسې، نو دا بیع الصرف دی. دې کې شرط دا دی چې مجلس عقد کې به دواړو باندې به قبضه وي. بائع مشتری دواړه به خپل مبيعي هغه باندې قبضه کوي. دا شرط دا ضروری دی قبضه کول. نو اوس دغه بیع الصرف باندې امام شافعي رحمت الله علیه قیاس کوي. هغه یې څه چرته ته غلا په بدله د غالې کې خرڅي، غنم په بدله د جوارو کې نو دغه ځای کې هم قبضه کول د څه شوی شرط وي. که چرته قبضه را نغله نو دغه بیع به باطل وي. صحیح. مونږ ورته یو څه نه، دغه د کې قبضه ضروری نه دی. نو ګوره هغه حکم لګولې قبضه ضروری دی، مونږ ور سره دغه قبضه ولا حکم نه منو، نو حکم نه انکار شو کنه. صحیح شو خاجي. اوس مونږ ور سره د حکم نه منو ولی هغه قیاس کوي په بیع صرف باندې، په نقود باندې. نو مونږ ورته یو څه ګوره الته کې هم تا تقابض شرط کړی دی کنه، خو اصل کې تقابض شرط نه دی، اصل کې تعیین شرط دی. څه شرط دی؟ تعیین شرط دی. تعیین ولی شرط دی؟ چې تعیین راشي کنه چې دغه بیع دا اودار په بدله د اودار کې نشي، دا بیع اودار په بدله د اودار کې نشي، نو د واجب نه تعیین دا ضروری دی. چې تعیین وکړه نو بس خبره ختمه. یاره دا د تا غنم دی او دا د ما غنم دی، دا د تا جوار دی، دا د ما غنم دی. صحیح شو. نو تعیین وشولو بس خبره خلاصه. اوس دغه نقد پیسې څه دي کنه، نقد پیسې څه دي کې مونږ یو څه قبضه شرط قبضه ضروری دی. هغه د واجب نه یو څه دغه ځای کې تعیین بغیر د قبضې نه کیدل نشي. نقد پیسو کې سره زارو سپینو زارو کې تعیین بغیر د قبضې نه کیدل نشي. سوچ خو مشتا کنه، سوچ برابر دی. نو څنګه نشي کیدل؟ ګوره اوس مثلا دغه قلم دی زه پتا باندې خرڅوم، میرا مولوی سے د 500 روپی دی، نو 300 روپیو نوٹ رو بستلو اور ما د قلم دیر کو دغه لاسو نوٹ تا بیا جیب تا کو د بل جیب نه د بل لاسو نوٹ رو بستلو او زه د تو څه نه ما ته به امه لاسو نوٹ رکای. نو دا لاسو نوٹ رکول ضروری نه دی، د تعیین سره متعین کیږي نه، بس کم لاسو نوٹ وی تی ما ته رکول شي. پوه شي په خبره. نو اوس د دی ول تعیین یعنی دا څه متعین کیږي نه، تعیین څه شي سره رسی؟ قبضه سره رسی. څکله دا ما قبض کې نو اوس متعین شوی. صحیح شو. نو د واجب نه بیع صرف کې ته دواړو طرف ته اموال رباویه وي او نقود وي، نو نقود تعیین بغیر د قبضې نه راتللی نشي. نو مونږ قبضه شرط کا او دغه د کې خطوه عام په بدله د توامو کې دي، توامو کې خو تعیین راتللی شي کنه. یاره دا غنم دی، دا جوار دی، بس متعین شو. څکله متعین شو نو بس خبره خلاصه شو. وکذالک اندرنګ یقال یلی شوی دی التقابض قبضہ کول یعنی باہمی قبضہ کرنا، دونوں چیزوں پر قبضہ کرنا. فی بیع الطعام بطعام په خرڅولو د طعام په بدله د طعامو کې شرط دا شرط کن نقود لکه څنګه نقود دي. کلنا مونږ یو لا نسلم نتسلم مونږ دا ان التقابضات بشک تقابض یعنی یو تر بلا قبضه کول دواړو شیزونو باندې شرط دا شرط نه تسلیمو. فی باب النقود په باب د نقودو کې هم دا شرط نه دی، بل الشرط تعیینها بلکې شرط هغه تعیین دی. صحیح شو. خو اوس دغه بیا تقابض ولی ضروری دی کای د دې لپاره لا یکونه څه دا نشي بیع النسیئه بالنسیئه، نی بیع د اودار په بدله د اودار کې ولی نشي، فانه حرام، څه دا حرام دی کنه. غیر ان النقود لا تتعين الا بالقبض عندنا، غیر بیا دا خبره ان النقود څه بشک نقود څه دي لا تتعين دا نه متعین کیږي الا بالقبض مگر په قبض سره عندنا زمون په نسبت.